له ځنډ وروسته جلال آباد ښاروالۍ په لومړي ځل د ښار په اومه ناحیه کې د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیا رغونې پروژې پیل کړي چې سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینې هم برابرې شوي دي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې د کلونو ځنډ وروسته یې د سیمې سړک په اساسي ډول جوړیږي چې ورسره به یې ګڼې ستونزې چې دوی ورسره مخ ول هوارې شي. د جلال آباد ښاروالۍ د سکتوري خدماتو رئیس انجینر دوست محمد چاردیوال وویل چې په یاده سیمه کې 3 سړکونه جوړیږي چې نن یې د یوې کار پیل شو چې په ټوله کې پرې 100 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 6 میاشتو کې ترسره شي. چاردیوال ویل چې د دې پروژې ټول لګښت د ښاروالۍ له بودیجې ورکول کیږي او په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې لسګونه نورې پروژې د ښاروالۍ له بودیجې پیل کړي. 19.9 میلیونه د مجموعي بجټ او ټول په مجموع کې د توچې 2.3 څومره خلکو د کار زمینه برابره نو د سلهاو کسان به د دې نه مستقیما برخه واري فرضاً په ساحه کې به کار کوي یا په پلان کې به کار کوي همداسې موږ ډریوران به دې کې سلهاو کسان تقریبا راځي او استفاده به په زرګونو کسان ان شاء الله. د سیمو اوسیدونکي وایي په ځلونو یې د دې سړک د خرابوالي له امله اړوند مسؤلینو ته شکایتونه کړي وو خو چا پرې غږ نه کاراوه. خو د نوي تحول سره مسؤلینو د ولسونو ستونزې درک او پاملرنه ورته وکړه چې دا د نن پرې کار پیل شو. د سیمې د ګذر وکیل میرزا عرب ویل چې د تیر نظام پر مهال په لسګونه ځلې د ښاروالۍ مسؤلینو ته خپل عرض وړاندې کړی و چې د سیمې خلک د یاد سړک د خرابوالي له امله له ستونزو سره مخ دي خو دا لومړی ځل دی چې د خلکو غږ ته رسیدګي کیږي او د بیا رغونې چارې پیل کیږي. هغه ویل چې وړاندې به ناروغان د سړک د خرابوالي له امله په لاره کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېده خو اوس خوښ دی چې دې سړک په جوړېدو سره به د سیمې خلکو ستونزې هوارې شي. راته مننه کوم چې پخوا په دغه سړک کې زموږ سیاسري زنانه اکثریت ډېر زنانه مریضان په تکلیف کې به وو. کله چې بارانونه کېده واقعا زموږ زه په خپله د سړک باندې تګ راتګ مې کوله چې زما څپلۍ کې په لاسونو کې به وو انشاءالله په دې لارې کې به روان وم. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې د ښاروالۍ له لوري د ورکړل شوي پلان له مخې به یې په یاد سړک کار کوي. د سیمې خلک او ځوانان کولی شي چې دوی له چارو نظارت وکړي. انجینر رحمت الله وویل چې د سړک د جوړېدو پر مهال د ولسونو ورسره همکاري او نظارت وکړي تر څو د کارونو پر وړاندې خنډونه نه وي. وایم چې انشاءالله د جوړولو وخت کې هېڅ مشکل نه وي. هغه کوم جوړونه چې دا یا د ساختمان برخه د سړک هغه کوم نور هم چې د ښاروالۍ لخوا ورته ورکړی شوی ده او کوم انجینر چې د ښاروالۍ او ناحیې لخوا ورته معرفي کېږي د لارښوونې مطابق او د ساحې د انجینر سره یو ځای د دې چارې پر مخ وړل کېږي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا چې د یاد سړک په پروژه کې به د سیمې سلګونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې برابرې شي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې که د سیمې خلک د صفایي او ښاروالۍ اړوند مالیات په وخت ورکړي نو په سیمه کې به یې نورې ګڼې پروژې هم پلي شي.